پوښتنه کوي یو کس په ټکټر باندې ځمکه اړول، د ټکټر څخه یې د ځمکې یوه آله لرې کول او بله آله یې ور اچول. په دغه وخت کې ټکټر والا د یو ماشوم څخه کومک وغوښتی. د کومک پر مهال د ماشوم د لاس ګوتې تر دغه آلې لاندې سوې او د ماشوم دوې ګوتې پر یوه بند پرې سوې. اوس پر دغه کس یوازې دیت سته او که د ماشوم د تداوي حق هم سته. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. محترمه دا پوښتنه تا نه ده کړې چې کوچنی په څه رقم راغی، خو مطلب دا دې ویل دي چې شی پر ده سته، که قصور د ده څه سوی دي، د ده څه کار پېښ سوی دي، نو اوس څنګه دی. دا ګوتې هره ګوته لسو ګوتې د لاسو دي، هره ګوته په 1000 دراهمه ده. که ګوته 3 بنده وه، لکه د 8 ګوتې 3 بنده دي، نو هر بند په 3مه د ګوتې دی، یعنې د 1000 دراهمو 3مه. او هغه ګوتې چې بټې ګوتې دي هغه بیا 2 بنده دي، او هر بند یې په نیم د ګوتې دیت دی. ما دا دیت نن هغه سره راجمع کوي، نو په افغانۍ مې متوسط سپین زر بیه کړه. نو دیت د نر 14,72,500 دی افغانۍ، او دا یې د یوې ګوتې دیت یې د نر 1,30,000 1,30,250 افغانۍ دی. نو که د نر ګوته و دا خو هلک دی، تا پوښتنه کړې ده، نو بیا د دغه که یې هغه ګوته پر بیخ کې پرې سوې ده، خو پوره دیت دی، په ګوتو کې بیا فرق نشته. هغه پوره دیت د ګوتې دی چې هغه دا 1,30,000 افغانۍ 250 دي. او که چیرې راولاړ سو د ګوتې یو بند پرې سوی، 3 ګوتې والاوه، د دغه 1,30,000 3مه حصه ده. او که د بټې ګوتې نیمه یې پرې سوی، بند پرې سوی، یو بند یې پرې سوی، بیا نو د دغه نیمه دی. او دا د وخت لپاره خبره واورئ چې دیت و مصرف نه سره یو ځای کېږي. مصرف په هغه وخت کې شته چې حکومتي عدل دی، هغه دی چې د چا دپاره د یو ټپ دپاره معین روپۍ نه وي. چې معین روپۍ نه وي، نو په هغه باندې بیا د تداوي حق لري پر جارح باندې چې هغه ټپي کړی دی. او که چیرې راولاړ سو هغه داسې و چې معلوم دیت یې درلود، لکه د ګوتې د هر بند دیت معلوم دی، نو دا بالکل بس د دیت حق لري. که مصرف تر دې زیات پر وسي، که تر دې کم پر وسي، هغه حق نه لري. 410 صفحه 5 ټوکره دي مختار. والله سبحانه اعلم. ډېره مننه محترمه.